نه وزیرالعشیف غواړو، نه قومي اسمبلۍ غواړو، نه نور سیټان غواړو، خپلواکي غواړو. پر خپله خاوره باندې خپل اختیار، خپله جنډه، د پښتنو خپل قانون، خپلې خبرې. ډېر خلک دا سوچ کوي چې بیا به موږ غرو ته خېږو، بیا به داسې کوو. دا په کلمه درته وایم چې موږ سره منظمه سو، والله نه د غرو ضرورت شته، نه د بل شي ضرورت شته. دا زموږ چپلاخې ته ځان نسي نیولی. دا به بیا ځي زموږ وطن به نه میرویس نیکه د قومي اسمبلۍ ممبر جوړ شوی و، نه احمدشاه بابا د قومي اسمبلۍ ممبر جوړ شوی و، بلکې دغه خپل پښتانه سره راکوړه کړل، یو ملي لښکر یې جوړ کړي، ملي مبارزه یې وکړه، وطن یې تر ډیلي او تر اسمانه پورې وګټي. ټول پښتون وطن یو سړي ته ورکړو. دا 500 سیټان راځي، موږ په دې لارې سکتن هلته پر خپل کام باندې یو ښه ورځ نشو راوتلی، نه دغه مشکلات حل کولی شو. البته دې ملک په قومي اسمبلۍ کې د خلکو بیانونه پراته دي چې کم کتابونه د جهاد په حواله باندې دلته خلکو ته زموږ ځوانانو ته ویل کېدل، دا په امریکا کې چاپ کېدل، دلته راتلل، دا ټول هر څه پر میدان پراته دي. خلک د فوج په حواله خبره کوي، د هغو سمپله خبره دا ده چې فوج به په الیکشن کې مداخلت نه کوي. د فوج په حواله د دوی نیوکه دا ده چې دا به صرف په الیکشن کې مداخلت نه کوي. موږ دا خبره نه کوو. موږ دا وایو چې دا فوج یوازې په الیکشن کې مداخلت نه کوي. دا فوج زموږ ژوندي ځوانان ورکړي دي، په خپل ټارچر سیلو کې ایښي دي. د هغه ځوانانو کورنۍ نه خوشحالي باندې پوهېږي، نه په غم باندې پوهېږي، نه په شپه باندې پوهېږي، نه په ورځ باندې پوهېږي. پر نسل پر خاندان هلته چې دی هغه په یو غم باندې اخته دی، هغه په یو مصیبت باندې اخته دی. عزیزانو، په جهان کې دوه قسمه قومونه راځي، یو آزاد قامونه، یو محکوم قامونه. آزاد قامونه خپل ریاستونه لري او هغه ریاستونه بیا د خپل قام دپاره هلې ځلې کوي او پرمختګ کوي، چې دا وخت ډېر مثالونه سته، د چاینا په شکل کې، د جاپان په شکل کې، د یورپ په شکل کې، او نور ډېر ملکونه سته چې نومان یې اخلو، وخت ضایع کوي. هغه دا وخت په نړۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی، تر سیارو پورې رسېدلی دی، په سمندر کې یې لارې ځان ته جوړې کړي دي، د مځکې په شکم کې یې ځان ته لارې جوړې کړي دي. ټول د نړۍ نظام دا وخت د دوی په کنټرول کې دی او یو ډېر پرمختګ ژوند کوي. یو محکوم قامونه دي چې د بده مرغه موږ پښتانه افغانان هم په هغه محکومو قامو کې راځو. محکوم قامونه بیا خپل قامي تحریکونه لري. هغه قامي تحریکونه د خپل قام دپاره هلې ځلې کوي او کوشش دا کوي چې قام د محکومیته څخه راوباسي او د نړۍ د سیالو قامو په صف کې ودرېږي. اوس دلته مشکل دا دی چې موږ په یو داسې محکومه قام کې ژوند کوو یا مبارزه کوو چې زموږ ترڅنګ نور هم خلک د دې قام د خلاصون دپاره هلې ځلې کوي، مبارزه کوي. نو یو دلته کنفیوژن دی زموږ په قام کې چې موږ پر مختلفو لارو سره ویشل سوي یو او هر سړی چې ودرېږي هغه دغه د قام د محکومیت خبره کوي او قام د دغه غلامۍ څخه د خلاصون خبره کوي او ولس ته دا باور ورکوي چې موږ کولی شو چې دغه قام د دې مشکلاتو څخه راوباسو. نو دلته اول امتحان دا راځي چې اوس دغه قام دا ځوانان په کوم پلیټفارم په سیسي چې هغه پلیټفارم دی دغه محکومیت څخه وباسي. نو اول به موږ کوشش دا کوو چې موږ دغه څوک چې د قام خبره کوي، د قام د محکومیت خبره کوي او قام دغه مشکلاتو څخه د راخلاصولو خبره کوي، موږ یو وار هغه بیانیه واورو چې ستا بیانیه څه ده، ته کومه خبره کوې، بیا دا بل واورو چې ستا بیانیه څه ده، ته کومه خبره کوې، بیا دا بل واورو. نو کومه بیانیه چې موږ ته صحیح معلومه سوله، دا موږ باور وکړي چې یاره یقینا دغه بیانیه، دغه مجلس، دغه طریقه کار کولی شي چې موږ دغه مشکلاتو څخه خلاص شو. موږ به بیا د هغه پلیټفارم انتخاب کوو، هغه پسې کېږو. دویم یو بیانیه ده، د هغه بیانیې ترڅنګ تګلاره، د تګلارې ته به هم ګورو چې بیانیه خو دې ټیک ده، د پخلو چې وایه دا صحیح ده، د دې دپاره دې کومه لار انتخاب کړې ده، بیا به دا لارې ته ګورو. نو که بیانیه صحیح وه، لاره صحیح وه، بیا به موږ په هغه سب کې شاملیږو، د هغه ملګري به کوو، په هغه سب کې به قربانۍ ورکوو او بیا موږ خلاصېدلی شو. نو اول د پښتون ژغورنې غورځنګ بیانیه ستاسو ټولو تر مخ ده، پر سوشل میډیا به هم تاسو اورېدلې وي، زموږ جلسو ته هم تاسو راغلي یاست، اورېدلې مو ده، زموږ غونډو ته، مظاهرو ته، پروګرامو ته تاسو راغلي یاست، ملګرو ستاسو تر مخ کښېښوله.
زموږ بیانیه پر پښتونخوا وطن باندې پر پښتنه خاوره باندې موږ هیڅ قسم ترهګري ډالري جنگ دا موږ نه منو. زموږ په دا تیر تاریخ کې چې کوم مشکلات راغلي دي موږ دغه کام چې د مشکلاتو سره مخ یو دا هغه غټه وجوهات دا دي چې زموږ خاوره زموږ خطا زموږ وطن په جنگ کې پاتې شوی دی. دا موږ ټول پښتانه خلک یو په دې پوهیږو چې یو کور په جنگ اخته سي بیا هغه کور ترقي نشي کولی. دا هغه کور سره بیا روزګار پاتې سي د بچي تعلیم ځینې پاتې سي د نورو سیالیو سره اوزي بیا به خپل بد پالي. پر دې باندې اجمل خټک یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب یو مختصره تجزیه یې داسې ده چې امریکا دا وخت سوپر طاقت ده د ټول نړۍ عالمي قوت دی. کله چې اول جنگ عظیم کېدی پر دې دنیا کې چې هغه جنگ جهاني ورته وایي نو پر دې جنگ عظیم باندې د ساينسدانانو سیاستدانانو خپل تجزیه کوله. لکه چې د فوټبال یو ټورنمنت شروع وي هغه تجزیه کاران پر ناست وي چې کوم دوه ټیمان به فاینل ته راوځي کم څلور ټیمان به سیمي فاینل ته راوځي خپل تجزیه پر کوي. یا داسې د کرکټ ټورنمنت نو کله چې دا جنگ جهاني شروع کېدی داسې د جهان تجزیه کارانو خپل تجزیه کړې وله چې دا جنگ جهاني به شروع کیږي کوم ملک به نړیوال سوپر طاقت جوړیږي. نو اول لس ملکونه چې په تجزیه کې راغلي ول د تجزیه کارانو په دې کې امریکا نه و. په اول جنگ عظیم کې په تجزیه کې په اول لسو ملکو کې امریکا وللاله چې دا به سوپر طاقت جوړیږي. خو چې کله اول جنگ عظیم وسو دویم جنگ عظیم را نږدې کیږي دا وخت امریکا په سپیاول کې ولاړی. د دې واحده وجه دا ده چې په امریکا کې امن وو امریکا د دهشتګردي ښکار نه و امریکا په جنگ نه واخته نو د په دا دومره لنډ وخت کې دومره سفر وکړي چې په اول جنگ جهاني کې د نوم په اول لسو کې نو دویم جنگ جهاني چې کېدی دا بالکل سوپر طاقت جوړه سوله برسره کېدار رااله. د دې واحده وجه دا ده چې په امریکا کې امن وو هلته جنگ نه و. چې کله یو کام د جنگ څخه خلاص شي بیا د ترقي کولای شي. چې ته په حالت جنگ کې ته ترقي هیڅ کله نشي کولای. زموږ خطه دلته په حالت جنگ کې ساتلای شوې ده. زموږ پر خطه زموږ پر خاوره باندې پردي جنگونه تپل شوي دي چې دا جنگونه هیڅ کله زموږ نه دي زموږ د مفاداتو لپاره نه دي. زه کوشش کوم خبره را لنډه کم او مجبوري دا ده چې د خپل ځوانانو سره به سر هم خلاصوو. چې کله رشیا رااله افغانستان ته دلته یو ډېر غټ جنگ وسو په دې کې په لکونو انسانان مړه سول ډېر غټ داستان دی دا په ورځو نه تمامیږي. زه د دې مختصره آخري خلاصه تاسو ته بیانوم. رشیا رااله افغانستان ته دلته خلک تیارېدل دلته خلک کښېنېدل دلته یونټان جوړېدل دلته خلک افغانستان ته استول کېدل او دا جهاد و د اسلام او د کفر جنگ و پر دې باندې ډېر لوی داستان دی. خو زه د دې نتیجې ته راځم چې نتیجه یې څه سوه. نتیجه یې دا سوه چې په افغانستان کې د رشیا او د امریکې جنگ وسو. د دې جنگ په اختتام کې رشیا ماته سوه امریکا سوپر طاقت جوړ سو. نو امریکای چې دا جنگ وکړي صفا مفادات یې پکې پراته ول هغه اصله کل سوپر طاقت سو. په دې جنگ کې پاکستان ریاست بوخت وو چې څنګه دا جنگ ختم سو ریاست پاکستان اټومي قوت سو او ډېر غټ ډالر د امریکای سره واخصل هلته خپل کنیکشن جوړ کړي. دا ګټه خو پکې وکړه. عرب په دې جنگ کې شکیل ول عربو د امریکای سره د تیلو ډېر غټ معاهده وکړي په ورلد بانک کې اکاونټونه جوړ کړل د دوی یو کاروباري تعلقات سره جوړ سو. نن دا د عرب دونی پر ترقی روان دي. دا ګټه خو وکړه. اوس راځو مشت حاصل کړل تر هر چا د غټ مفادات حقدار خو زموږ کامي ولې خطه زموږ وه خاوره زموږ وه ځوانان زموږ ول. موږ ټول وطن هیدرسو د چا پښه نه وه د چا لاس نه و څوک په سترګو ړانده سول د چا مزغو کار پرې شوی ټول وطن د یتیمانو ډک ټولې ښځې کونډې موږ دا پکې حاصله کړل. پر دې باندې به زموږ د کام هر ځوان سوچ کوي چې دا جنګ و دا جنګ خو وکړي موږ زموږ پر وطن وسو اوس موږ څه حاصله کړل نورو خلکو څه پکې حاصله کړل. هغه ما ستاسو تر مخ کښېښول هر څوک چې پر دې باندې بیس کوي مباحثه کوي موږ ورته تیار یو. پر دې باندې لیکلي کتابونه دي چې څوک په هغه وخت په دا جنګ کې لګیا ول دا خلک یې تیارول هغو خپلو خلکو انټرویوانې پرتې دي چې هو دا کار موږ وکړي دلته دا ځایونه موږ جوړ کړل. د دې ملک په قومي اسمبلۍ کې د خلکو بیانونه پراته دي چې کم کتابونه د جهاد په حواله باندې دلته خلکو ته زموږ ځوانانو ته ویل کېدل دا په امریکا کې چاپ کېدل دلته راتلل دا ټول هر څه پر میدان پراته دي. نو موږ 40 کاله مسلسله په دې کې اخته موږ په 40 کاله کې هیڅ هم نه وکړل. د دې اثرات دا و چې زموږ ټول کام په بدو سره اخته سو. زموږ وطن ته توفق راغلی زموږ ټول ځوانانو توفق واخیستی قلم پاته علم پاته ترقي پاته موږ په دې کې راشکیل یو. بیا دغه محکوم افغان وطن
چې دا وخت موږ پر ولاړ یو دا خاوره بیا ریاست پاکستان او پنجابي استعمار د خپل مفاداتو لپاره د ترهګر مرکز جوړ کړی دی دلته خلک ساتي دلته بدامني جوړ کړي چې هر ځای دلته یو بده بیکاره راځي هغه په پښتانه خاوره کې راځي ملګرو د دې په مخ کې په تفصیل باندې خبره وکړه چې دا څنګه دهشتګردي ده چې دلته دا په دې کې یوازې پښتانه مري یوازې پښتانه خاوره ده یوازې پښتانه مشران په دې کې مړ کېږي پر دې باندې به د ځوانانو سوچ کوي نو اوله خبره ده چې پر خپل وطن باندې مکمل امن هیڅ قسم دهشتګردي نه په دې کې بیا موږ فرق نه کوو چې ورور ته ګوډې که بیډې موږ د دهشتګردۍ خلاف یو موږ دلته امن غواړو پر خپل خاوره باندې هغه که بیا دلته هر څوک بدامني جوړوي هغه کې بیا موږ دا تمیز نه کوو چې تر ښه یې که ته بد یې دویمه خبره دلته پر دا خاوره باندې چې څومره معدنیات دي دا زموږ وطن دی پر دې باندې خپل اختیار دا به زموږ وي دریم دلته خپله پښتو ژبه بیا دلته تعلیمي نصاب په خپله خوښه زموږ خپل ادیبان بیا دا جوړوي دلته به چې کوم کارونه مخکې کېدل چې دوی د دې ځایه څه خلک ساتي بیا نور ځایو ته استوي د دې مکمله خاتمه او دا چې دا کام ویشل سوی دی تقسیم سوی دی دا کام برته سره پیوست کول برته دغه لره او بره افغانان برته په یوه سب کې سره درول چې موږ تاریخي یو خلک یو دلته چې څومره هم بدامنۍ راغلي دي دا ټول ریاست پاکستان راوړي دي او هغوی خپل د مفاداتو دپاره راوړي دي د دې په بدله کې نوې پالیسیانې جوړول چې هغه د دې وطن په ګټه وي زموږ د کام په ګټه وي زموږ د ځوانانو په ګټه وي زموږ د روان نسل په ګټه وي د دې بنیادونه ایښودل دغه یو تګلاره په دې کې چې دا موږ د ریاست پاکستان خبره کوو یا د دوی د ادارو خبره کوو په دې کې به هم ځوانان لږ فرق کوي ډېر خلک دلته راځي هغه هم د پاکستان پر ادارو باندې نیوکې کوي سوالات کوي نو دلته بیا زموږ کمپیوز سي چې وروره تاسو د دې فوج په حواله خبره کوئ دا د پلانکي خو وکړله په دې کې به بیا ځوانان سوچ کوي فکر به کوي چې وروره دا پلانکي سړي د فوج په حواله کومه خبره کړې ده پر دې باندې هم پر دماغ زور راوله او چې موږ یې کوو پر دې دماغ زور راوله دلته چې کوم خلک د فوج په حواله خبره کوي د هغو سمپله خبره دا ده چې فوج په الیکشن کې مداخلت نه کوي د فوج په حواله د دوی نیوکه دا ده چې دا به صرف په الیکشن کې مداخلت نه کوي موږ دا خبره نه کوو موږ دا وایو چې دا فوج یوازې په الیکشن کې مداخلت نه کوي دا فوج زموږ ژوندي ځوانان ورکړي دي په خپل چارچر سیلو کې ایښي دي د هغه ځوانانو کورنۍ نه خوشحالي باندې پوهېږي نه په غم باندې پوهېږي نه په شپه باندې پوهېږي نه په ورځ باندې پوهېږي پر نسل پر خاندان هلته چې دی هغه په یو غم باندې اخته دی هغه په یو مصیبت باندې اخته دی دا یوه دلته دغه فوج زموږ په لکاو ځوانان زموږ قامي مشران زموږ سیاسي مشران زموږ طالب علمان زموږ استادان زموږ لوبغاړي زموږ وکیلان زموږ تجاران زموږ د سکول استادان دا یې وژلي دي پر دې باندې بزنس کړی دي کاروبار یې کړی درېیمه دا چې دلته په دغه زموږ په وطن کې څومره هم بدامني ده دلته څونې دماکې سوي دي دا ټول دغه فوج پکې ملوث دي دغه فوج کړي دي دلته زموږ پر مدنیاتو باندې دا فوج قابض دی موږ ته خپل مدنیات نه راکوي زه په خپل وطن کې غلام ساتلی دا فوج دا هم کوي دلته زموږ ثقافت بدنامه کړی دی په ټول جهان کې موږ بدنامه کړي یو دلته دا فوج دا هم کوي دلته چې کم ټارګټ کلینګ کیږي دا دغه فوج کوي دلته چې اغوا برای تاوان کیږي دا دغه فوج کوي نو د فوج په حواله زموږ دغه مجلس دی چې وروره خالد دا نه چې ته په الیکشن کې مداخلت نه بلکې زما په وطن کې چې څومره مصیبتونه دي د دې ټول تر شا ته نو لهذا ستا دا ناپاکه قدمونه موږ په خپل وطن باندې نه پرېږدو زموږ بیانیه په دې ځای کې دا ده چې وروره موږ ته د فوج هېڅ ضرورت نشته زموږ خپل وطن ځوانان ډېر دي دلته بېروزګاري ډېره ده زموږ دغه خپل لوکل پولیس لیویز دغه پښتانه ځوانان موږ د وطن ښه بهترینه تحفظ کولی سي لهذا دغه د پنجابي فوج موږ ته ضرورت نشته دا به زموږ وطن را پرېږدي دا به ځي په دې حواله زموږ مجلس دا دی او بیا د دې دپاره لاره موږ کومه انتخاب کړې ده لاره موږ دا انتخاب کړې ده چې موږ په دا خپل وطن کې امن دلته د ترهګرۍ خاتمه دلته د ظالمانو شړل دا موږ د پارلمنت د لارې نه کوو دا موږ په یو ملي تنظیم باندې کولی شو ولې چې دا پارلمنت د دې هغه سیټ اپ دی داسې کړی دی چې دغه ټول
پښتانه را ولاړ سي دلته یو ګوند ته ووټونه ورکي نو دا 50 شاوخوا سیټان راتللی سي هلته په قومي اسمبلۍ کې خو هلته مکمله تعداد 315 دی ولې ازت چې یو قانون پاسه دا تر نیمه زیات خلک به هلته غستا د تجویز حمایت کې بیا دا قانون برخه جوړېدلی سي نو موږ چې ټول پښتون وطن یو سړي ته ووټ ورکړو دا 50 سیټان راځي موږ په دې لارې سکتن هلته پر خپل کام باندې یو شو ورځ نو سره وتلی نه دغه مشکلات حل کولی شو البته پر دې یقین لرو چې دغه کام سره راکوړه کو دا کام منظمه کو یو منظمه تنظیم جوړ کو او بیا په منظمه طریقه باندې مبارزه وکړو بیا دا کام خلاصولای شو لکه څنګه چې احمد شاه بابا خلاص کړی لکه څنګه چې میرویس نیکه خلاص کړی نه میرویس نیکه د قومي اسمبلۍ ممبر جوړ شوی او نه احمد شاه بابا د قومي اسمبلۍ ممبر جوړ شوی بلکې دغه خپل پښتانه سره راکوړه کړل یو ملي لښکر جوړ کړي ملي مبارزه وکړه وطن یې تر ډیلی او تر اسمانه پورې وګټي نو لہذا دغه په دې شانو کې داس موږ وخت ضایع کیږي موږ د خپل کام را جمع کوو اول د کام تر مخ خپل خبره یږدو کام ته خپل دشمن ور په ګوته کړی دی ټول مصیبتونه هم د کام ور په ګوته کړی دي په دویم پړاو کې کام را منظمه کوو یو منظمه تنظیم جوړو په دریم پړاو کې چې دا منظمه تنظیم مو جوړ کړي بیا په منظمه طریقه باندې یو ملي مبارزه کوو خپلواکي ګټو نه وزیر الله شي په واړو نه قومي اسمبلۍ واړو نه نور سټان واړو خپلواکي واړو پر خپل خاور باندې خپل اختیار خپل اجنډا د پښتنو خپل قانون خپل خبري دا زموږ لاره ده او دا زموږ بیانیه ده د دې لپاره موږ هلې ځلې کوو دا تر لمر سپینه خبره ده چې تر څو پورې موږ خپلواکه سوي نه یو خپل واک او اختیار مو نه ګټلی پر پښتانه باندې ښه ورځ د تواټه کوي دا موږ د ښه ورځې خاوندان نسو جوړېدلی نه دا زموږ مشکلات دي چې دا خلک یې موږ ته بیانوي زموږ هدف چې دی هغه خپلواکي ده چې تر څو موږ نه خپلواکه سوي موږ ترقي نسو کولی چې کله موږ خپلواکه سولو بیا موږ د جهان د پرمختللو قامو سخت ځان رسولی شو هلته درېدلی شو او د نړیوالو قوتو مقابله بیا کولی شو نو پر دغه باندې به تاسو ټول ځوانان فکر کوئ سوچ به کوئ او د دې لپاره به هلې ځلې کوئ یو خپله خبره تر خپل کامه پورې رسول هغه زموږ کار دی زموږ ذمواري ده ولې د دې ملک اخبارونه ستا بیانیه نه چاپوي د دې ملک ټلویزیونان دا ستا بیانیه نه ښکاره کوي د دې ملک د خبرو چینلان نیوز چینلان دا ستا خبره نه ښکاره کوي نو هغه په کلو کې چې کوم خلک ناست وي چې هغه د دې هر څه سمیرومه وي دا خلک به څوک راویښوي دا خلکو پورې به دا کام خبره څوک رسوي دا به دغه موږ کې ځوانان نه رسو نه د اسمانه فرشتې راځي نه بل داسې سیستم شته چې موږ هغه ځوانان خبر کړو موږ به راپورته کېږو دا ځوانان لکه څنګه چې دا تبلیغان خپل تشکیلات کوي په کلو باندې ګرځي په غرو باندې ګرځي موږ به هم داسې تشکیلات کوو په کلو باندې به ګرځو پښتانه سره جمع کوو که په هوټل کې ناست ول ورته وایو چې کاکا یو لس منټه خبره کوو ستاسو هم خواست دا زموږ خبره باورئ په مسجد کې به سره رايوځای کوو په کوټه کې به سره رايوځای کوو او داسې به په ښایسته انداز خپله خبره ورته یږدو دا موږ دومرې در په دره یو دا د چا د وجې یو چا دونې در په دره کړي یو او موږ خپل ځان څنګه خلاصولی شو په دې باندې به ټول پښتانه پوه کوو نو چې ټول پښتانه مو په پوه کړل بیا به دا پښتنو ته وایي چې اوس به سره منظمه کېږو یو منظمه تنظیم به جوړو دا د تاریخ حقایق دي یو منظمه تنظیم یو منظمه خلک یو منظمه لښکر که یو ځای شکست وخوري خو هغه شکست هم دی سره ختمولی نسي دوی برته سره کښېني منظمه وي د خپل شکست وجوهات سره بیان کړي بیا نوي صفونه برابر کړي دویم پړاو مبارزه شروع کړي خامخا هدف ته رسېدلی سي خو غیر منظم قوتونه که یو ځای ګټه حاصله کړي پر هغه ګټه باندې خوند نسي اخیستلی دا د دوی تر لاس وځي پر دې باندې نور تفصیل هم شته نو لهذا د منظمتیا ضرورت دی چې تر څو پورې منظمه سوي نه یو موږ ګټه نسو کولی اوله به خپله خبره رسو بیا به منظمه کېږو نو خپله خبره تر ډېره حده پورې رسېدلې ده ډېر پښتانه په دې باندې خبر دي تر ډېره ځایه پورې دا خبره رسېدلې ده اوس دویمه مرحله روانه ده چې موږ به را منظمه کېږو هر ځای خپل یونټان خپل علاقایي یونټان خپلې ولسوالیانې مضبوطه کېدل سړي سرکلان کول ځوانان منظمه کول بیا به دریم پړاو ته وځو چې هغه ملي مبارزه ده هغه میدان چې بیا راغلی انشاءالله بیا به د دې تحریک ځوانان تاسو ووینئ چې دوی بیا خپل پر خاوره باندې پر خپل وطن باندې څه رقم قربانیانې ورکوي او د مزاحمت څه رقم شکلونه یې زده دي چې هغه به بیا دغه دښمن ته هم مجبور شوي چې دوی به هم بیا اریان وي پریشانه به وي چې دا کام څنګه منظمه سو نو دغه پیغام تر تاسو پورې م راوړی و خواست به مو دا وي چې تاسو اوس دغه ذمواري په خپله په مخه باندې واخلئ هر سړی دا په ځان کې دغه جذبه باید ولري چې دا کار زموږ دی
دا یوازې دا نه چې موږ دا کار وکړو نو به پلانکی سړی موږ ته شاباس راکړي یا به پلانکی سړی راکړي. وروره دا کار مو سره ګډ دی، وطن مو سره ګډ دی، عزت او بېعزتي مو سره ګډه ده. دا د ټولو ذمواري ده چې هر سړی د خپله وسه پورې خپل کار وکړي، کامه پورې خبره ورسي او خلکو ته دعوت ورکړي چې وروره دغه تنظیم دی، دغه تحریک دی چې موږ د دې مشکلاتو څخه خلاصولی سي، بله لاره یې نشته. نو د دغه دپاره به موږ هم ستاسو سره شپه او ورځ حاضر وي چې هر وخت زموږ ضرورت و موږ ستاسو په خدمت کې یو. خو تاسو دا ځوانان به خپله پیسې راپورته کوئ، همت به کوئ، یو ملي تنظیم به جوړو چې ملي تنظیم مو جوړ کړئ. بیا مشر هم دا وعده کړې ده، زموږ هم در سره وعده ده چې انشاءالله بیا دا کام خپلواکي پر موږ باندې پور دی. که موږ نه راوړله بیا موږ ګرم یو، او که کام نه منظمه بیا کام ګرم دی. نو لهذا اول د کام منظمه سي، بیا د خپلواکۍ کول موږ در سره کوو چې انشاءالله خپلواکي به راوړو. دا دومره زورور دښمن نه دی، د دې تاریخ تاسو در واخلئ. دا یوازې دا موږ چې سره پاشلي یو، پر سلو لارو یو، دغه زموږ بې اتفاقۍ دا زموږ پر سلو لارو ویشلو دی دومره پیاوړی سوی دی. دی پیاوړی نه دی. که کومه ورځ موږ سره منظمه سولو بیا به تاسو ووینئ. ډېر خلک دا سوچ کوي چې بیا به موږ غرو ته خېږو، بیا به داسې کوو. دا په کلمه درته وایم چې موږ سره منظمه سو، والله نه د غرو ضرورت شته نه د بل شي ضرورت شته. دا زموږ چپلاخې ته ځان نسي نیولی. دا به بیا ځي زموږ وطن به موږ به پر خپله خاوره باندې بیا خپل پوره امن ژوند کوو. نور تاسو وخت نه اخلمه. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. چې کومو ځوانانو دغه غونډه را جوړه کړې وه، دا دومرې خلک یې را جمع کړي دي، دوی ته آفرین او شاباس وایو. خو دا سلسله باید د لې ونه درېږي، دا پر مخ باندې باید وغځېږي. د پښین تر هر کلي پورې باید د پښین ضلع کمیټۍ ځان ورسوي، تر هر مسجده ځان ورسوي، هر ځای دغه د پښین پښتانه را منظمه کړي، یونټان جوړ کړي چې منظمه سو، بیا انشاءالله خپل ټول مشکلات حل کولی سو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.